خدمتونه ګرانو ملګرو الله دې وکړي راته روغ او جوړ به وي. ګرانو ملګرو د پای نیټورک قیمت درته بیانوم. پای نیټورک څه ډول روان دی؟ ډېرو کسانو پوښتنه کوله چې پای نیټورک اوس موږ په څو خرڅ کړو او که نه کېږي خرڅ. پای نیټورک زیات مخته روان دی، ښکته روان دی، څه ډول کېږي؟ نو ملګرو پای نیټورک چې اول وخت کې لنډ شو نو ډېر پورته دوام یې پیدا کړو. څنګه چې لنډ شو د 15 ورځې مخکې نو ډېر زیات پورته روان شو، یعنې قیمت یې زیات او خصوصي څخه وروسته بیا لږ لاندې راغی چې قیمت یې بیا صفر ته راورسېدو. نو ملګرو اوس د پرون اولې ورځ نه له دېخوا پای نیټورک اوس بیخي زیات پر مخ روان دی. نو ملګرو زه درته اوس ښایم چې پای نیټورک څه ډول مخته روان دی. نو ډېرو کسانو دغه مشکل و چې پای نیټورک مونږ خرڅ کړو نه کېږي خرڅ یا یې څو قیمت دی چې خرڅوي. نو ملګرو اول خو کوشش وکړئ پای نیټورک مه خرڅوئ، ځکه چې په زیاتو صرافیانو کې باید لنډ شي نه وروسته قیمت یې باید پر ځي ودرېږي، نو بیا یې تاسو خرڅ کړئ. او که بیا یې خرڅوئ زه درته اوس قیمتونه بیانوم چې په دغه ډول قیمت نه خرڅېږي او په دغه ډول قیمت یې و. نو ملګرو څنګه چې پای نیټورک لنډ شو نو ډایرکټ یې څو دوام پیدا کړ، 1.4 ډالره یې یو فاین خرڅېده. نو یې څخه وروسته ملګرو بیا لږ زر کې راښکته شو، 1.50 ته لاندې راغی. یې څخه وروسته ملګرو چې د اوله ورځ ته راختله نو باینانس د نورو صرافیانو کې بیخي ښکته راغی چې 0.002 ته راورسېدو چې پای نیټورک بیخي صفر ته راورسېدو ملګرو. نو چې پای نیټورک صفر ته رسېدو نو د نیمه ورځ کې ته چې رسېده نو پای نیټورک بیا هم لږ ښه شو چې 0.0 ته ورسېدو ملګرو. د 0 څخه 0.050 څخه پورته شو 0.002 ته راورسېدو. بیا لږ زر کې خلکو تمې ورته پیدا شو چې ښه قیمت خو یې پورته شو ملګرو. یې څخه وروسته بیا پای نیټورک لږ زر کې بیا لږ زر کې ښه شو، یعنې قیمت یې پورته روان شو، یعنې بیخي صرافیانو کې خرڅ شو، لږ زر کې زیات خرڅ شو. بیا هم قیمت لږ پیدا کړو چې 0.01 ته راورسېدو، خو مقصد خلکو بیا زړه نه ورته ښه کېدل چې مقصد پای نیټورک خراب شو. نو ملګرو کله چې د اوله ورځ شوه چې 0.9 اکثر 0.15 اس ټي ډالرو ته ورسېده ملګرو، چې بیخي زیات خلک ورته خوشحال وو ملګرو. دا ځای کې بیخي زیاته هم زه هم ورته خوشحال شوم ملګرو چې 1.15 ډالرو ته ورسېدم. ان چې څه موده وته پای نیټورک همداسې زیات مخ پر وړاندې روان و، بیخي تیز روان شو ملګرو پر همدغه ځای کې چې قیمت یې ډایرکټ 1.2 اس ټي ډالرو ته ورسېده. نو ملګرو کله چې د اوله ورځ په صرافیانو د اولې دې صرافۍ هم قبول کړو چې 1.1 ډالر یې قیمت لنډ شو، یعنې قبول یې کړ 1.1. نو ملګرو دغه ځای کې بیا د ګیټي ایچ صرافي هم بیا هم نور زور ورکړ چې 1.15 ته یې بیرته را ټوټ کړ چې مقصد دغه کې لږ زیات غوندې پاتې شو او قیمت یې 1.9 نه تر 50 ته راغی او په دغه صرافۍ کې 1.9 خرڅ شو او ګیټي ایچ صرافۍ ته یې پر 2.0 څو ته ورسېدو همدغه ته یې ورسېدو 1.15 ته. انا ملګرو د څو ورځې چې وتې په د زیاتو صرافیانو کې دومره زیات روان شو چې د کوز مډل یې ټوله راښکته کړ. نو په دغه ځای کې ډېر تیز روان شو ملګرو، ډېر بیخي زیات روان شو. ما ویل که دغسې خوب یم چې دومره تیز روان دی نو ډایرکټ قیمت 2 ډالرو ته ورسېدو ملګرو. نو دغه ځای کې بیخي زیاتو کسانو واخیستل خرڅ یې کړه، چې چا سره و هغه هم خو واخیستل خرڅ یې کړه چې 2 ډالرو ته یې قیمت ورسېدل او په 2 ډالرو ته یې قیمت اتوماتیک ډول څنګه شو پورته شو او اوس فلحال په 2 ډالرو ولاړ دی. پته یې نه لګي کېدای شي یو څو ساعتونه وروسته بیا هم پای نیټورک پورته لاړ شي، ځکه چې کله چې د C1 څخه ووښتو 50 یا 1.15 څخه چې وښتو قیمت یې څنګه شو پورته پر زیات روان شو. نو ملګرو اوس یې قیمت 2.14 ته رسېدلی دی، دې څخه بې پته لګي چې پورته یې لور څومره روان دی. نو چې دې څخه یې پورته روان شو نو اوس وخت کې چې اوس مې وکته نو 2.93 ته ورسېدو. ان 2.14 نه لاړو 2.14 نه څو ته لاړو 2.93 ته ورسېدو. تاسو به اوس کتلی چې دا ځای کې بیخي پوټ پر مخ پر وړاندې روان دی. تاسو کتلی شئ دومره تیز روان شوی دی پای نیټورک چې دې ځای څخه یې درجه زیاته شوې ده چې بیخي تیز روان دی. پای نیټورک بیخي زیات زبردست تیز روان دی ملګرو. نو تاسو اوس کوشش مه کوئ چې پای نیټورک خرڅ کړئ. پای نیټورک کې کومه سرمایه ګذاري یعنې تاسو د نور خلکو نه واخلئ، تاسو ورته دغه انویسټ وکړئ، ما یې هم اخلئ او ما یې هم خرڅوئ. که خوستو مو یا خه ویې خلئ، خو څه وایم چې څوک به یې خرڅ کړه. اول خو زه نه خرڅوم بیا تاسو هم مه خرڅوئ، ځکه چې قیمت یې 2 ډالرو ته ورسېدو. تاسو دا فکر مه کوئ چې دا به 15 ډالره شي، زه هم دا فکر نه کوم چې دا به 10 ډالره شي او یا به 20 ډالره شي. دا به انشاءالله تر 1000 ډالرو هم وړي. یو پای نیټورک به بیا له چا سره نه پیدا کېږي، دا به هم د پای نیټورک بیټکوین په رقم ته کېږي چې یو بیټکوین اوس په 9.2 میلیونه خرڅېږي چې اوس ټول خلک ورپسې ارمان کوي. نو ملګرو دغه پای نیټورک اوس بیخي مخ پر وړاندې روان دی، هېڅ ښکته نه راځي. اوس مې چې وکتو په همدغسې دغه درجې زیاته تله او لاندې سور خط یې بیخي نه ورکول چې دی د لاندې راشي او پورته پر مخ روانه وه. نو ملګرو پای نیټورک بیخي تیز روان دی او ملګرو د پای نیټورک سره یو نږدې بل کوم لنچ کېدن هغه چې را راوتلی دی بین نیټورک راوتلی دی، هغه باندې ما ویډیو جوړه کړې ده، هغه هم در سره فعال کړئ چې هغه به هم انشاءالله په دغه نږدې وخت کې لنچ کېږي او د پای نیټورک په رقم ته کېږي. پري ماینینګ ورکوي او تاسو پکې کار وکړئ. هماغه ویډیو لینک چې که تاسو بیټکوین غواړئ چې بین نیټورک
غواړئ چې اکاونټ پکې جوړ کړئ زما د ویډیو په ډسکرپشن کې شته لینک هغه باندې کلیک وکړئ هغه کې هم اکاونټ جوړ کړئ لکه اوس چې پای نیټورک خلک ارمان کوي چې کاش ما مخکې جوړ کړی وای او دغه بین پای خلته اوس ما سره پای وای او دومره زیات ډالرونه مې خرڅ کړی وای نو ملګرو بین نیټورک هم در سره فعال کړئ او دا هم د پای نیټورک قیمتونه اوس درته وویل په د څو ورځو کې داخل ته قیمت اخیستی وي نو ملګرو در بل ویډیو پورې تر خدای په امان انشاءالله پای نیټورک به نور هم ښه کېږي او پای نیټورک ته نور زور ورکړئ ماینینګ یې واخلئ تر چې پای نیټورک څو نوي به شوی د هغه هلته ورننوځئ او پای نیټورک ماینینګ هره ورځ اخلئ مننه